السلام علیکم ګرانو پښتنو ورونو نن د یو کلاس نه چې تاسو څومره زده کړه کوئ نن د یو کلاس نه چې تاسو ته څومره څه زده کیږي هغه تاسو په سوچ کې هم نه راځي انشاءالله د دې کلاس د کتلو نه پس به تاسو حیران شئ تاسو به په سوسایټي کې په معاشره کې د خلکو سره داسې انګلیش ووایئ داسې انګلیش ووایئ چې هغوی به بیا ستاسو نه پوښتنې کوي هغوی به ستاسو نه بیا تپوسونه کوي چې دا داسې قسم له ګران انګلیش دا داسې قسم له ښه انګلیش ته آخر په څه ټایم کې یاد کو او دا ته آخر په کوم ځای کې یاد کو ګرانو کتونکو نن به موږ په دې کلاس کې څه داسې قسم له سینټنسز زده کوو داسې قسم له پروورب به زده کوو چې هغې ته واقعي زموږ ضرورت وي خو د بدقسمتۍ نه هغه موږ ته چا راښولې نه وي په هغې باندې موږ نه پوهېږو هغه زموږ زده نه وي او زموږ انګلیش زموږ ذایقهدار مزیدار انګلیش د دې وجې نه سټاپ دی نو انشاءالله د دې کلاس د کتلو نه بعد به تاسو بالکل ذایقهدار خوندور او مزیدار انګلیش ویل شروع کوئ یوازې تاسو به انګلیش ویل شروع نه کوئ د دې سره سره به تاسو د 9 10 فرست ایئر سیکنډ ایئر او د دې نه لاندې چې کومه کلاسز دي د هغې په پیپرو کې په یو ټیسټ کې هم دا قسم له پرووربس شامل وي سنټنسز یې ورکړي وي دا انګلیش ته ټرانسلیټ کا یا یې ورکړي وي چې دا د انګلیش نه اردو ته ټرانسلیټ کا نو انشاءالله د دې کلاس د کتلو نه بعد نو هم به ستاسو سپیکینګ انګلیش امپروف شي ترقي به پکې راشي بدلون به راشي او هم به ستاسو د پیپرو مسله حل شي نو راځئ چې پرووربس طرف ته لاړ شو ضرب الامثال طرف ته لاړ شو اولنی پروورب زموږ سره دی اکثر موږ وایو جیسے کرنی ویسے برنی د جیسے کرنی ویسے برنی څه مطلب دی په پښتو کې موږ وایو چې څه کوې هغه به ریبې زه امید لرم چې تاسو خو به په دې پروورب باندې پوهیږئ په پښتو کې چې څه کوې هغه به ریبې که چېرته تاسو پرې نه یې پوهه نو راځئ چې زه هم پوهه کړم د دې مطلب دا دی چې څه کوې هغه به ریبې داسې نه چې ته پټي کې څه وکړې او بیا 5 میاشتې 6 میاشتې یا هر څومره ټایم چې دی هغومره بعد ته هغه ریبې نه نه د دې مطلب دا دی چې څنګه ته عمل کوو دغسې به تا سره کیږي یوازې په دنیا کې نه په آخرت کې هم په دنیا کې که د چا سره دوکې کولې دروغ دی ویل ټوک پوک دی کاو نو بس بالکل به ستا سره دغه کارونه کیږي تا ته به دوکې ستا سره به دوکې کیږي تا ته به دروغ ویلی کیږي په آخرت کې که تا چېرته په دنیا کې بد عملونه وکړه غلط کارونه دې وکړه تا ته بالکل په آخرت کې بد ریزلټ د هغې میلاویږي بد بدله به د هغې میلاویږي خو که چېرته تا په دنیا کې ښه کار نه وکړه نو بیا به تا ته په آخرت کې د هغې ښه ریزلټ ښه بدله میلاویږي نو که چېرته تاسو چاته دا خبره په انګلیش کې کول غواړئ نو د دې انګلیش داسې دی غوږونه کولاو کوئ په توجه سره as you saw social you reap as you saw social you reap مطلب دا دی چې څه کرې هغه به ریبې زه امید لرم چې تاسو به په دې باندې پوه شوي یې په دویم نمبر زموږ سره پروورب دی هغه داسې دی اردو کې موږ وایو تندرستی هزار نعمت ہے تندرستی چې کومه دا خاصیت چې کومه دی دا هزار نعمت دی د زرو یعنی د زرو نعمتونو عمره حیثیت لري په شانتې د زرو نعمتونو دی نو که چېرته تاسو دا هم په انګلیش کې ویل غواړئ چاته دا خبره په انګلیش کې کول غواړئ نو د انګلیش هیلث از ویلث دی د تندرستی هزار نعمت په ځای باندې ورته وایئ هیلث از ویلث د کومې مطلب چې همدغه دی چې تندرستی خاصیت هزار نعمتونه دي بل پروورب زموږ سره دی په اردو کې موږ وایو نیم حکیم خطره جان د نیم حکیم خطره جان مطلب دا نه دی چې نیم ډاکټر نیم طبیب نیم حکیم که چېرته ته دې له ورشې نو دا بیا ستا جان ته خطره جوړولی شي دغه مطلب یې هم دی خو یوازې ډاکټر نه که چېرته د دې مطلب دا دی چې هر کله چا یو نیمګړی کار کړی وي یو هنر یې زده کړی وي یو کار کوي او هغه په هغې کې ماهر نه وي هغه په هغې باندې پوره نه پوهېږي هغه په هغې کې نیمګړی وي فار ایگزامپل دا یو مستري شو ګیلکار شو دا یو پلیر شو دا یو ډرایور شو دا یو بل څه هنرمند شو خو که ده دا کار پوره نه وي زده کړی نو دا بیا بېشکه د دې کار خطره جوړېدی شي کله که یو کار وکړي نو دغه کار به بالکل په خطره کې وي ناخونده به وي نو که چېرته تاسو دا خبره په انګلیش کې کول غواړئ نیم حکیم خطره جان نو د دې لپاره په انګلیش کې استعمالیږي a little knowledge as a dangerous thing a little knowledge as a dangerous thing څه مطلب دی نیم حکیم خطره جان دلته تاسو درې پرووربس زده کړه اولنی پرووربس چې کومه دی as you saw
سوشل یو ریب چې څه کوي هغه به ریبې. دویم پروورب ضرب المثال چې هغه کومه دی هغه دی هیلث از ویلث. او په آخري نمبر هم زده که a little knowledge is a dangerous thing. زه امید لرم چې تاسو به په دې باندې ډېر زیات پوه شوي. که چېرته واقعي تاسو غواړئ چې موږ د نور هم داسې پروورب زده کړو، خپل انګلیش نور هم امپروف کړو په داسې قسم له خبرو، په داسې قسم له څیزونو زده کولو باندې، نو بالکل تاسو په کمنټ سیکشن کې یو کمنټ کولی شئ او موږ به بیا په دې باندې پوره کار کوو. تقریبا د 500 پورې پرووربز به موږ تاسو له راوړو او تاسو ته به په دې چینل باندې اپلوډ کوو او تاسو به فری آف کاسټ فایده اخلئ. فری آف کاسټ به خپل انګلیش امپروف کوئ. په کومه باندې چې خلک پیسې ورکوي، په پیسو ورکولو باندې هلته زده کوئ، هغې ورته کوئ. بالکل تاسو به فری آف کاسټ زده کوئ. د ویډیو کتلو ډېره مننه. تھینک یو سو مچ. تھینک یو.